Are you observing Eid tomorrow? آیا سبا ستاسو اختر شته؟ Are you observing Eid tomorrow? آیا سبا ستاسو اختر شته؟ The Saudi will observe Eid tomorrow. په سعودي کې سبا اختر ده. The Saudi will observe Eid tomorrow. په سعودي کې سبا اختر ده. The Eid moon has not been sighted yet. د اختر میاشت لا تر اوسه پورې په نظر نه ده راغلې. The Eid moon has not been sighted yet. د اختر میاشت لا تر اوسه پورې په نظر نه ده راغلې. yet ویل کېږي تر اوسه پورې. د هلته په کار کې کله چې تاسو له چا څخه تپوس کوو چې سبا اختر شته که نه شته، هغه درته وایي چې د اختر میاشت لا تر اوسه پورې په نظر نه ده راغلې. د هغه جملې او الفاظ چې تاسو په اختر کې په انګلیش کې یو بل سره څنګه خبرې کوئ چې موږ ټولې جملې په دغه ویډیو کې درته راوړي دي. تاسو به په اختر کې یو بل سره په انګلیش په ډېرې اسانۍ سره خبرې وکړئ. ویډیو وګورئ او چېرته مه ځئ. The Eid moon has been sighted. د اختر میاشت په نظر راغله. The Eid moon ویل کېږي د اختر میاشت. د اختر میاشت په نظر راغله. The Eid moon has been sighted. د اختر میاشت په نظر راغله، یعنی موږ د اختر میاشت ولیدلی شو او سبا به اختر وي. Wish you happy Eid. اختر دې مبارک شه. Wish you happy Eid. اختر دې مبارک شه. یعنی دا جمله به تاسو وکاروئ ځکه چې اختر دی که نه. تاسو به چاته وایئ چې اختر دې مبارک شه په انګلیش کې څنګه به ورته وایه؟ دغه جمله ده. wish یعنې دغه سنټنس ده. wish you happy Eid. اختر دې مبارک شه. blessed Eid to you and your family. تا ته او ستاسو کورنۍ ته دې اختر مبارک وي. تاسو چاته په مسنجر یا واتساپ کې یو میسج لیږئ چې وایي تا ته او ستاسو کورنۍ ته دې اختر مبارک وي. په انګلیش کې به څنګه وایه؟ blessed Eid to you and your family. تا ته او ستا کورنۍ ته یعنې ستا محترمې کورنۍ ته هم اختر مبارک وي. دا جمله به تاسو ډېره زیاته وکاروئ. موږ هغه جملې راوړې دي چې په اختر کې به ډېرې زیاتې په کار راشي. دا زده کړئ. دې زده کولو سره به ستاسو انګلیش ډېر زیات امپروف شي. څه خلک وي کله چې د اختر اعلان وشي نه خلک وایي چې اختر دی که نه معلومات وشي، بیا هغوی ته ډېر داسې کارونه ور په یاد شي چې هغوی څخه هیر وي. ځکه هغوی وایي چې اختر نشته که نه، او بیا چې ووایي چې د اختر میاشت په نظر راغله بیا هغوی ته ډېر زیات کارونه ور په یادېږي، لکه چا فیضار نه وي اخیستی، چا ویښته وړه کړي نه وي او داسې نور. کله چې د اختر اعلان وشي بیا دوی ته ور په یاد شي چې ما خو ویښته وړه کړي نه دي، فیضار مې نه دی اخیستی. نو هغه به څنګه په انګلیش کې وایو؟ نو ډېره اسانه ده. هغوی وایي زه چې دنۍ دوکان ته لاړ شو، یعنې ویښته یې وړه کړي نه، بیا وایي چې زه دنۍ دوکان ته ځو. په انګلیش کې به څنګه وایي؟ Let's go to the barber's shop. راځئ چې دنۍ دوکان ته لاړ شو. Let's go to the barber's shop. راځئ چې دنۍ دوکان ته لاړ شو، یعنې د ویښته وړه کولو لپاره راځئ چې دنۍ دوکان ته لاړ شو. یو ډېر اهم څیز په هغه کې به تاسو ډېرې زیاتې جملې جوړې کړئ. let's go. راځئ چې ځو. د let's go له برکت تاسو وګورئ چې زه څومره جملې جوړوم. let's go یعنې راځئ چې د بیکري دوکان ته لاړ شو. let's go to the baker's shop. راځئ چې د بیکري دوکان ته لاړ شو. let's go یعنې دلته راغلی راځئ چې ځو، یعنې ځئ چې ځو، راځئ چې ځو، ځئ چې ځو د بیکري دوکان ته. let's go to the bakery shop. راځئ چې د بیکري دوکان ته لاړ شو. یعنې د let's له برکت تاسو ویلی شي، یعنې راځئ چې د بوټو د فیضار دوکان ته لاړ شو. یعنې let's به راوړئ، د سره به تاسو زیاتې جملې جوړولی شئ. I have not got my hair cut yet. ما لا تر اوسه پورې ویښته نه دي واړه کړي. کټ ویل کېږي وړولو ته، یعنې غوڅولو ته، یعنې ما واړه کړي نه دي ویښته. I have not got my hair cut yet. ما لا تر اوسه پورې ویښته نه دي واړه کړي. دا یټ خو تاسو ته ما فعله مې ویل چې ویل کېږي یعنې لا تر اوسه پورې. یو بل ډېر زیات مهم سنټنس در کومه. څوک وي که نه چې د هغه څیز نه خوښېږي، هر شاپ ته ځي، هر یو هغه ته ځي که نه، پیزار یې نه خوښېږي، یخن یې نه خوښېږي او داسې نور څیزونه یې نه خوښېږي که نه، بې تصمیمه وي، نخرهباز یې وښیم، په دوو فکرونو کې وي او بانې کوي، یعنې څیز یې نه خوښېږي. هغه ته په انګلیش کې څه وایي؟ indecisive. یعنې تاسو به ډېر ورسره مخ شئ که نه، تاسو ملګري سره لاړ شئ یا ورور سره لاړ شئ که نه، نو دغه په شاپ کې څیز نه خوښېږي، دا واړه دي، دا غټ دي، دا مې خوښ نه دي او دا ده او هغه ده، یعنې بانې یې کوي. هغه کس ته په انګلیش کې indecisive وایي، بې تصمیمه، یعنې فکر نه وي مخکې نه کړی او څیز یې نه خوښېږي، نو indecisive ورته وایي. نخرهباز او بانې چې څوک کوي، خو اصل خبره وي چې کوم څیز یې نه خوښېږي، نو indecisive هغه کس ته ویل کېږي چې څیز یې نه خوښېږي. یو بل سنټنس early in the morning.
سهار وختي ته ویل کېږي. یعنې دا هم په اختر کې ډېر په کار راځي. کله چې اختر وي تاسو بیا وایي چې ما سهار وختي راپاڅوه. یعنې یو څوک چاته وایي چې ما سهار وختي پاڅوه، ځکه چې اختر وي زه به ځان تیارومه، نظام به پرېش کومه، جامې بدلولي، پیزار وغیره شیان دي که نه، نو هغه بیا وایي چې ما سهار وختي راپاڅوه. په انګلیش کې به early in the morning سهار وختي ته وایي، خو داسې به ورته څنګه وایي چې ما سهار وختي راپاڅوه. wake me up early in the morning ما سهار وختي راپاڅوه. wake me up early in the morning ما سهار وختي راپاڅوه. early ویل کېږي وختي ته، یعنې ما سهار وختي راپاڅوه. wake me up early in the morning ما سهار وختي راپاڅوه. This is all sentence about for Eid. We can use this sentence for Eid. هغه جملې وي چې په اختر کې به تاسو په انګلیش څنګه یو بل سره خبرې کوئ. دا ډېر زیات اسانه ده. هغه جملې دي چې اختر کې به تاسو وکاروئ او استعمال به کړئ. اختر دې تاسو ټول ته مبارک وي. فرست اف آل زه تاسو ته د اختر مبارکي وایم او بختوره میاشت زموږ څخه لاړه. نو زه امید کوم چې دا جملې به تاسو زده کړئ او په خپل روزمره د راتلونکي اختر ورځو کې به وکاروئ، ځکه چې اختر نږدې دی. نو ما دا غوره وګڼله چې تاسو د اختر باره کې هم ویډیو راوړم چې تاسو په اختر کې یو بل سره په انګلیش خبرې وکړئ. ویډیو وګورئ او خپل انګلیش بنیادي کړئ. ښه وخت او ستاسو کامیابي زموږ هیله ده. د انګلیش ویل کله چې ارمان دی او هیله او سټرګل ګول وي که نه، نو هغوی دې موږ سره اوسي. موږ به تاسو ته په انګلیش خبرې کول درښیو.